الرحیم ټول ستړي مه شئ بیا هم بخیر راغلی راځو نن د پاور پوینټ 5مه ورځې درس ته بیا هم ستاسو د ټولو زده کوونکو هغو کسانو چې ما څاری در سره او ټولې د درسونو لړۍ در سره په منظمه توګه ګوري او تاسو ځان لپاره مهالویش جوړ کړی او د همدغه مهالویش په مرسته دا ویډیو در سره ګوري. زه تر خپلې وسې کوښښ کوم چې تاسو ته په پښتو ژبه دا درسونه ورسوم او ستاسو څخه مې هیله دا ده چې ملاتړ مو هیر نه کوي، ملاتړ مو راسره وي. ستاسو ملاتړ ماته نور هم توان او دا انرژي راکوي تر څو زه دغه لړۍ همداسې دوامداره وساتم او پر یوټیوب چینل هم زما چینل در سره وڅارئ، سبسکرایب یې کړئ تر څو تاسو د راتلونکو نوي درسونو څخه هم باخبره شئ. همدارنګه موږ په نورو سوشل میډیاو کې فیسبوک پیج کې دوی کې کولی شئ موږ سره جوین شئ او د نوي موضوعاتو نه خبر شئ. موږ هم خپل کوښښ کوو، هڅه کوو تر څو د نوې ټکنالوژۍ یو اوسني عصر سره په مطابق تاسو ته نوي څه در زده کړو. نو تاسو نه هیله دا ده چې په ډیر منظم ډول مهالویش جوړ کړئ. دغه ویډیو تاسو ته په یوټیوب کې په وړیا ډول پراته دي. ستاسو مصرف ستاسو د انټرنیټي کڅوړې دی چې تاسو یې فعالوئ. نور کولی شئ له دې درسونو څخه په وړیا ډول خوند واخلئ، ووینئ، زده یې کړئ او اول له ځانه شروع وکړئ. همداسې نور ملګري مو ورته انوایټ کړئ، نور ملګري مو له دې چانس نه خبر کړئ چې انشاءالله دا به تاسو ته هم ثواب او هم خرما وي. ډېرې خبرې نه کوم، راځم خپل درس ته. درس مو هوم ټاب خلاص کړی و، نن انزرټ ټاب وایو. په انزرټ ټاب کې اپشن دی نیو سلاید. نیو سلاید نوی اپشن یعنی نوی سلاید چې تاسو رامنځته کوئ دا په هوم ټاب کې مونږ ویلی و. داسې کې مو اپشن درلوده نیو سلاید، نو په انزرټ ټاب کې دا تکراري اپشن راغلی، دینه به راتیر شو. راځو بله موضوع لرو، مونږ ټیبل لرو. که چیرې ضرورت شي چې تاسو په پاور پوینټ سلاید کې جدول جوړ کړئ، ټیبل جوړ کړئ، نو اپشن ورته لرو. راځم ټیبل ته، له دې ځینې مونږ کالم څو دانې غواړئ، څو را غواړئ یا رو غواړئ، نو دا به ورته اندازه تنظیمه کړئ، وټاکئ او بالاخره به کلیک پې وکړئ. په همغه اندازه تاسو ته ټیبل جوړیږي. په تېرو درسو کې مې هم لوستي وو، په ورډ کې بیا هم وایم چې تېر درسونه در سره وګورئ. کالم هغه خانې چې په عمودي شکل پرتې دي، هغه خانې یا هغه سلونه، د ټیبل هرې خانې ته سل وایي. نو هغه سلونه چې په عمودي شکل پراته دي یا په ولاړې دي، په عامیانه اصطلاح کې وایم، دو ته کالم وایي. نو دغه ټیبل چې اوس ما رسم کړی دی 1 2 3 4 5 6 کالمه لري. هغه سلونه یا خانې چې په افقي شکل پرتې دي، هغه خانې یا سلونه چې په افقي شکل پرتې دي دو ته رو وایي. نو د دغو رو او کالمونو مجموعې ته موږ ټیبل وایو. نو هر کله چې تاسو ټیبل جوړوئ تاسو ته باید هغه تعداد شمیر معلوم وي یا د همغو په اساس تاسو ځان ته ټیبل جوړوئ. که چیرې تاسو ته یو څوک ټیبل وایي چې ما ته یو ټیبل جوړ کړه چې دومره کالم او دومره رو ولري، نو د دې په خاطر ورشه انزرټ ټیبل ته. تاسو ته وایي زه یو کالم غواړم چې 5 کالم، یو ټیبل غواړم چې 5 کالم ولري، او یو رو غواړم چې بخښنې سره یو ټیبل غواړم چې 10 رو ولري. دا به اوکې وایي. تاسو ته په همدغه اندازه یو جدول جوړیږي، یو ټیبل جوړیږي. راځو بیا هم ټیبل ته بل اپشن ډرا ټیبل لرو. په دې کې ډرا ټیبل نه هدف دا دی چې تاسو په خپله خوښه یو ټیبل رسموئ. کلیک وکړئ په ډرا ټیبل باندې، په خپله خوښه یو چوکاټ ورته رسموئ. د دې په خاطر تاسو راځئ چیرې ټیبل ډرا ټیبل ته. اکسل سپریډ شیټ که غوښتل مو چې د اکسل پروګرام نه جدول راوړی. اکسل پروګرام تر اوسه درسونه ما نه دي اپلوډ کړي، انشاءالله چې له دې نه به وروسته زه د اکسل درسو باندې کار کوم. اکسل پروګرام د خاص د جدول جوړونې په خاطر دی، یعنی خاص جدول پکې جوړیږي. نو پاور پوینټ کې نشي جوړولی یا تاسو ته ستونزمنه ده چې په پاور پوینټ کې جدول جوړ کړئ، مستقیم کولی شئ د اکسل نه مرسته واخلئ، کلیک پې وکړئ. د اکسل پروګرام درته خلاصوي، وروسته له هغې د اکسل په صفحه کې کولی شئ په خپله خوښه یو جدول رسم کړئ، جوړ کړئ. دا د اکسل صفحه ده، ټول د یو جدول په شکل ده. زه به ساحه انتخاب کړم، یو څه لیکنه به وکړم، دومره زما په کار دی، بس نور همدغه جدول دی، همدغه ساحه. نو د اکسل صفحه یا وتړئ، کلوز یې کړئ. چې کله یې کلوزوئ د هغه جدول اندازه چیرته پاتې کېږي؟ په پاور پوینټ کې.
هغه څه مو چې هلته رسم کړي وو دلته هم پاتې شو. که ډبل کلیک پې وکړم بیرته ماته پاور پوینټ اکسل را خلاصوي او کولی شم بیرته پکې ایډیټ وکړم او معلوماتو کې تغییرات راوړم. نو دا د اکسل په مرسته د جدول جوړول دي. راځم بل درس ته. ټیبل خلاص شو، خو کله چې ټیبل رسموي ټیبل له ځانه آپشن لري، یعنی دا په دې پای ته نه رسېږي په دې څو آپشنو باندې. جدول رسم کوي، کله چې جدول رسم شي دوه ټبه ورسره فعاله کېږي، یو د ټیبل ډیزاین دی، بل د لیاوټ ټب دی ورسره. راځو ټیبل ډیزاین ته اول دغه جدول ډیزاین تنظیموو. لومړی هیډر را دی. هیډر را کې هدف د اولې رو ډیزاین دی، یعنی اوس یو ډیزاین لري، یو رنګ لري. اوس که زه په دې شکل یا دغه تور رنګ چې لري دته هیډر رو وایي. که دا غیر فعاله کړم ډیزاین یې ورکېږي، ډیزاین یې نه ښکاري. ټوټل رو آخري رو ته وایي، آخر چې کومه رو ده هغې ته ډیزاین ورکړي که ورنه کړي. د کیبورډ نه ټپ پرس کړئ، ټپ چې د جدول زیات شي. اوس چې ټوټل رو ورته وایي، ټوټل رو کې هدف آخري رو ده، ډیزاین ولري که ونه لري. باونډډ رو دې ته وایي چې یو رو ډیزاین لري یا نه لري، یو لري یا نه لري. که غیر فعاله کو ټول یو ډول کېږي. فرست کالم لومړی کالم ډیزاین ولري که ونه لري. لاست کالم آخر کالم لپاره ډیزاین غواړئ یا نه غواړئ. او باونډډ کالم چې دی بیا یو کالم ډیزایندار راځي، یو بې ډیزاینه راځي، یو ډیزایندار راځي، یو بې ډیزاینه راځي. دا د ډیزاینونو لپاره. خو په دوه ډیزاینو کې کوم ډیزاین کوم رنګ غواړئ ورته انتخاب یې کړئ. دا مختلف رنګونه او سټایلونه دي. کلیک پې کوئ جدول مو په همدې ډیزاین ترتیبوي. دا مختلف ډیزاینونه لرو د ځي کې. څنګه چې دی شیډینګ دی، شیډینګ معنا کومه ساحه چې تاسو انتخابوئ مشخص غواړئ چې همدغه ساحې ته یو بیکګراوند ورکړئ، یو رنګ ورکړئ. د دې نه هر رنګ ورکولی شي، فقط یو کلیک پې کوئ اتومات همغومره ساحه بیکګراوند اخلي یا رنګ اخلي. بله موضوع چې دا لاندې بارډر دی، دغه جدول ته غواړو بارډرونه ورکړو. خو کله چې جدول باندې کلیک کوئ جدول مو داسې سلیکټ کوئ ورشئ بارډر ته. نو بارډر دا معنی چې جدول مو هیڅ بارډر ونه لري، شاوخوا خطونه ونه لري. دغه خطونه چې اوس ښکاري دا سپین دا خپله د ډیزاین بارډر دی. آل بارډر که انتخاب کوئ ټول بارډر اخلي، ټول شاوخوا. آوټساید تنها بیرون بارډر وي یا بهر دغه کوم بارډر چې دی آوټساید دی یا دغه چوکاټ بارډر اخلي. آل بیا لرې کوي. نو صحیح دی. زه دا ټول جدول انتخاب کړم، آل له سلیکشنه وباسئ، بیا اوس چې دې خواته کلیک وکړئ. زه بیا درته دا انتخاب کړم، بارډر ته به ورشم، دلته به ورته آوټساید. اوس چې ورته وګورئ فقط شاوخوا چوکاټ بارډر یې پاتې کېږي. او بل آپشن یې دی بیا هم ورځو انساید تنها داخلي بارډر یې وي. ټاپ بارډر فقط پورته برخې یو خط ولري، لاندې یو ولري، چپ طرف کې ولري، ښي طرف کې ولري. انساید هاریزونټل بارډرز داخلي افقي خطونه یې وي، او یا هم داخلي عمودي خطونه یې که غواړئ بیا به ورته انساید ورټیکل انتخاب کړئ. او که دا آپشنونه انتخاب کړئ بیا په هره خانه کې مایل په دې ډول یو خط اچوي چې دا ډېر نه کارول کېږي. افیکټو ته چې راشئ کولی شئ د سلبي ویل داسې افیکټونه ورکړئ جدول ته چې دا د یو جدول لپاره مناسبه نه ده چې تاسو دومره ډیزاین ورکړئ. شاډو سیوری ورکوئ دغه جدول ته مو، نو دلته به ورته انتخاب کوئ، هغه جدول مو سیوری اخلئ. انر شاډو ورکوئ، داخلي سیوری دی، د جدول په داخل کې د سیوری اضافه کېږي. ورته وګورئ دا شاوخوا خطو کې. او ریفلیکشن انعکاس ته انعکاس ولري جدول مو داسې په دې سټایلو سره. دا راځو کویک سټایل ته. په کویک سټایل کې هم د متن لپاره سټایلونه دي. فقط کلیک کوئ، تاسو ته یو ټکس باکس اضافه کېږي، کولی شئ هلته لیکنه پکې وکړئ. مثلا که زه دلته لیکنه کوم په همدې سټایل سره لیکل کېږي. دا سټایل دې نه خوښېږي یو بل سټایل انتخاب کړئ. بیا هم که چیرې لیکنه کوئ لیکنه سټایل مو تغییرېږي. دا د کویک سټایل برخه ده. د لیکنې رنګ تغییروئ د ځینه کولی شئ. مثال که زه دغه ځای کې لیکنه لیکم، دلته لیکم نیم لیکم، دلته کې مثلا فادر نیم لیکم، که دلته کې زه پروګرام ولیکم، دلته فیس ولیکم، دلته هم ډیټ ولیکم او دلته هم ټایم ولیکم. د دغه متن سټایل تغییروئ، رنګ یې تغییروئ. بیا راځئ دې برخې ته، له دې ځای نه کولی شئ د دغه متن رنګ او ډیزاین تغییر کړئ. او که غوښتل مو چې بارډر یا شاوخوا خطو رنګونه تغییر کړي، بیا به له دې ځای نه دا بارډر خطونه ورته انتخاب کړئ. دا چې کله نږدې کوئ بیا تاسو ته ښکاري چې متن یو داخلي رنګ لري او یو بهرنی هغه بارډر لري یا خط لري، او دې ته آوټلاین وایي. او بیا خپله متن هم سټایلونه لري. غواړئ سیوری ورکړئ متن ته،
دلته به ورته شډو انتخاب کوي، ورته وګورئ عنوان ته فقط عنوان یا متن سیوري اخلي. ریفلیکشن انعکاس ورکوي، دا سټایلونه دي. یا هم دا ګلو دی شاوخوا داسې رنګونه پاشلي ډول ښیي چې دا د متن لپاره سټایلونه دي ورکول کېږي. بلکې غواړئ چې جدول ته مو بارډر ورکړئ، کوم ډول خط ولري بارډر ولري، ورته وایم چې دغه سټایل ولري یا سټایل. په دې سټایل کې هم ضخامت ورته ټاکئ، د بارډر خطونه ډبل وي څومره اندازه ولري، او د بارډرو رنګ په کوم اندازه وي دلته به ورته رنګ وټاکئ. کې خپله رسموي په دې شکل کلیک کوئ، ګورئ یو خط رسمیږي. او یا هم که تاسو د ټول جدول انتخاب کوئ بیا کولی شئ انتخاب یې کوئ یا سلیکټ یې کوئ. زه فعلا د جدول نه بغیر دې خوځي کې د سټایل انتخابوم، مثلا یو سټایل انتخاب کړه، ضخامت انتخاب کړه، رنګ مو هم انتخاب کړه. اوس هر ځای کې غواړئ چې رسم یې کړئ فقط کش یې کوئ په دې شکل، هماغه ډول بارډر اخلي او هماغه سټایل اخلي. دا د موضوع شو. ډرا بارډر هم همدغه موضوع ده چې تاسو په خپله خوښه ډرا کوئ یا رسموئ. ایرس غواړئ چې دغه پاک کړئ، کوم خط غواړئ پاک کړئ فقط کلیک کوئ، مشخص هماغه خط درته پاک کړئ. سلیکټ کوئ یا انتخابوئ. ګورئ زه اوس په دغو خطو باندې چې کلیک کوم هماغه خطونه پاکېږي. دا ایرس. راځو څنګه لیاوټ هغه ته ټاپ دی، د لیاوټ ټاپ دی. لیاوټ ټاپ کې سلیکټ دی، جدول انتخابوئ. د جدول د انتخاب لپاره زه له سره یو سلاید ونیسم، وربشو انزرټ ته ټیبل، زه یو ساده جدول انتخاب کوم، ټکس باکسونه به هم لرې کوم. اوس راځو لیاوټ ته. سلیکټ دی، سلیکټ ټیبل، مکمل ټیبل درته انتخاب کې سلیکټ کېږي، نو ټول ټیبل سلیکټ کېږي. او بل اپشن دی سلیکټ کالم، مکمل یو کالم غواړئ سلیکټ کړئ، او که ټول رو غواړئ سلیکټ کړئ نو ورته وایي سلیکټ رو. ګرید لاین هم ګرافونه دي چې د جدول ګرافونه درته ښکاره نه کړي، هغه په صورت کې چې تاسو جدول سټایل ساده انتخاب کړئ. له دې ځای نه ورشئ دغه سټایل انتخاب کړئ. دا ګورئ ساده ډیزاین سټایل دی. کله چې دې خواته کلیک کوم هیڅ هم نه ښکاري، جدول شته خو ښکاري نه ځکه بارډر نه لري. نو زه ورته وایم چې دا باید څه ولري، ګرید لاین ولري، ګرافونه ولري. دا ګرافونه بیا ښکاري چې کله کلیک وکړئ د دې کلیک حالت کې ګرافونه ښکاري. اما که تاسو بیا غواړئ چې دې ته بارډر ورکړئ، بیا به راشئ دې ځای نه موږ د بارډر اپشن ویلی و، له دې ځای نه ورته آل بارډر انتخاب کړئ، سر تر سره ټول بارډر اخلي. دا چې سټایل یې داسې واخیسته دا موږ دې ځای نه سټایل انتخاب کړی، تاسو ورته ساده سټایل انتخاب کړئ، ضخامت به یې هم ورته کم انتخاب کړئ. اوس که غواړئ چې سټایل ورکړئ آل بارډر باندې کلیک کوئ، په همدې شکل بارډر اخلي. راځو بل اپشن ته، ډیلیټ دی. که کوم کالم غواړئ ډیلیټ کړئ، کالم غواړئ ډیلیټ کړئ نو ډیلیټ کالم ورته وایي. مثال دغه لومړی کالم زه غواړم مکمل سر تر سره ډیلیټ کړم، ضرورت نشته ورته، نو ورځئ ډیلیټ ته، دې ته وایي ډیلیټ کالم. که غواړئ چې یو رو ډیلیټ کړئ نو رو کولی شئ، ورته ډیلیټ رو، مکمل یو رو ډیلیټ شي. که ټول ټیبل ډیلیټ او بیا ورته وایي ډیلیټ ټیبل. که کومه رو غواړئ اضافه کړئ یا پورته خواته یا ښکته خواته رو اضافه کړئ، مثال که زه داسې کې نومونه ولیکم، یو کس احمد دی، بل کس حامد دی. یو بل کس راځي وایي زما نوم باید دوهم ولیکل شي، له احمد نه وروسته، له حامد نه مخکې، یا لیست کې وروسته پاتې شوی دی، غواړي چې دا نوم خپل دوهم یا اول ولیکي. نو دلته دا نومونه زه نه پاکوم، زه غواړم چې دلته یوه خانه ورته اضافه کړم. که احمد نه پورته غواړي خانه اضافه کړي نو انزرټ اباو ورته وایي پورته خواته یو رو اضافه کوي. که د احمد نه غوښتل وروسته یو رو اضافه کړي نو ورته وایي انزرټ بلاو، لاندې اضافه کوي. کولی شئ لیکنه پکې وکړي. دا دوه دانې چې دي دا به د کالمو د اضافه کولو لپاره دي. یو د څلور کالمه لرم، زه غواړم چې ښي طرف کې یو کالم اضافه کړم نو انزرټ رایټ ورته ووایه. غواړم دغه نومونه چپ طرف کې یو کالم اضافه کړم نو انزرټ لیفټ ورته ووایه، لیفټ طرف کې یو کالم اضافه کړي. مرج سیل، څو خانې غواړئ سره یو ځای کړي، مثلا دغه خانې زه غواړم ټول یوه خانه جوړه شي، مرج ورته ووایه، ټولې خانې یوه خانه جوړېږي. او کولی شئ مثلا تاسو پکې هغه عنوان ولیکئ، مثلا زه لیکم کمپیوټر آنلاین ټریننګ، عنوان ورته لیکم په دې شکل منظم. سپلیټ سیلز دا کوم سیلونه چې د مرج په واسطه یو ځای کړه، د سپلیټ سیل په واسطه بیرته یې سره تقسیموو، کلیک پې وکړئ. څو کالمو جدول کې لرو؟ 1 2 3 4 5 6 کالمه لرو. د کالم په شمېر کې ورته ولیکئ 6. اوکې ورته وایي، بیرته په خپل حالت تقسیمېږي یا بیرته هغه لومړي حالت ته ورګرځي. دا یو پاک. هایټ چې دی د کوم سل کې چې تاسو کلیک کړئ، هایټ د هغې لوړوالي ته وایي، اوږدوالی په دې شکل کمیږي زیاتېږي.
ویډ چې دی د همغه سل بار ته وایي چې بار یې کمه وایي د ځینه یا یې زیاته وایي مشخص. که ټول مو غوښته چې بیا غټ شي سایزونه یا کوچني شي ټول انتخاب کوئ. بیا کولی شي په یو اندازه د ټولو سایز غټ کوئ په دې شکل، هم یې هایټ غټ کوئ او هم یې ویډ یا هغه کوم بر چې لري دا بر یې کم زیات کوئ. ډسټریبیوټ رو ډسټریبیوټ کالم دی دا اوس که چیرې راشو زه به یو څو کالمونه رو سایزونه به ګډوډ کړم سره. مثلا د یو کالم سایز کوچنی د یو کالم سایز لوی، یعنی خانې مساوي نه دي، بعضې ډېرې غټې دي او بعضې کوچنۍ دي. د دې په خاطر چې ټولې خانې یا ټول سلونه او کالمونه یو حالت ته وګرځي اول زه ډسټریبیوټ رو ته ټول هغه خانې چې په افقي شکل پرتې دي یو سایز ته تبدیلېږي. ډسټریبیوټ کالم به ټول هغه کالمونه یا هغه خانې چې په عمودي ډول ولاړ دي هغه غواړي یو اندازه کې، نو په دې کلک وکړئ. اوس جدول ته وګورئ ټول کالمونه ورو په یو سایز په یو اندازه شو. دغه اپشن هم د متن لیکنې لپاره دی. کوم وخت چې تاسو متن موقعیت غواړئ وټاکئ، مثال دغه احمد چې ما لیکلی دی دا په چپ طرف کې وي، دا په مرکز کې وي خانې، زه به دا کالم ورته لږ لوی هم کړم چې ښه پرې پوه شئ، او که غواړئ چې دا ښي طرف ته یوسئ دا په پورته برخه کې دي. که غواړئ چې دا په ولاړې شکل یعنې د خانې هایټ لوړ وي، بیا غواړئ چې دا مثال پورته برخه کې وي لاندې وي او لاندې وي، بیا ولې دوه اپشنونه کار اخلي. دا پورته برخه کې وي دا د خانې په منځ کې راوړي، دا بیا لاندې ښکته کوي، یعنې دا په عمودي شکل د متن تغییر دی او دا په افقي شکل. او دغه دوه دانې اپشن چې دي دا لیفت دی، لیفت د انګلیش ژبې لپاره دی، یعنې که چیرې تاسو جدول انګلیسي وي نو دا به انتخابوئ، او که چیرې بیا پښتو جدول مو لیکه دری جدول مو لیکه بیا به تاسو ورته دا اپشن انتخابوئ، ټول مکمل جدول مو ښي طرف ته انتقالوئ. ټیکسټ ډایرکشن دی، کوم مثال دلته که زه نمبر لیکم نو دغه نمبر غواړم چې جهت تغییر کړم، په دې شکل یې غواړئ. دا خانه کوچنۍ ده نو ځکه لږ داسې ښکاري. دا یې بل سایز دی، دا یې بل سایز دی، په هر سایز باندې چې غواړئ دا کولی شئ انتخاب وکړئ. یا هم بیرته نارمل سل مارجن هم د خانو یا د سلو ترمنځ فاصله ده. دا که زه انتخاب کړم داسې ورشئ سل مارجن ته، فعلا نارمل دی په دې شکل. ګورئ دغه خانې حاشیه ډېرېږي مارجن یې نن که انتخاب کې بیرته صفر کېږي، یعنې د نومونه وګورئ خطو ته نږدې شول. او که دا نرو انتخاب کوئ په دې اندازه کېږي. دا څو سایزونه لري چې کولی شئ انتخاب وکړئ. وایډ که انتخاب کوئ په دې اندازه یعنې څه فاصله اخلي، نو دا به تاسو په خپله خوښه ورته ټاکئ. بیا هم د حاشیو د دو اندازه ده، د کالمو د رو د ځینې کولی شي کم و زیات کړئ. بیا هم تکرار دی، مکمل جدول سایز دی تنظیموئ. دې خوا ته دا کوم اپشن چې دی دا مونږ په شپ کې ورته راورسېدو، دلته یې هم وایو، خو البته مونږ په تېرو برنامو په ورډ کې دو کې هم تشریح کړي دي، ویلي مو دي. خو بیا هم که چیرې ورته انزرټ کې شپ ته راورسېدو دلته موضوع لرو شپ کې هم دی، په پکچر کې هم د موضوع تکرارېږي. به وزالت درته تشریح کوم، ځکه هلته یو څه واضح تشریح کېږي نظر دیزي ته. نو دا د پاور پوینټ انزرټ ټب کې د ټیبل یا هم د جدول جوړولو موضوع. الله دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي وي. تر بیا الله مو مل شي.